د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت یو بل ډیپلوماټیک پرمختګ له هغې وروسته چې چین په پټه توګه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده او خپل رسمي سفیر یې افغانستان ته د باورلیک ترلاسه کولو لپاره ولېږه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکې جمعې ورځ د روسیې په کازان ښار کې د روسیې په فارمیټ غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي اژانس د راپور له مخې ښاغلی امیر خان متقي به راتلونکې جمعه کازان ښار چیرې چې دا غونډه ترسره کیږي هلته به رسمي سفر وکړي. د روسیې فارمیټ غونډه کې د ګډون بلنه تېره میاشت په کابل کې د روسیې سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته په رسمي ډول ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د اسلامي امارت په ځینو مشرانو باندې چې ښاغلی امیر خان متقي هم پکې دخیل ده د سفر بندیزونه لګېدلي دي. خو د دې سره بیا هم ښاغلی امیر خان متقي د روسیې هیواد ته سفر کوي. همدا ډول د چین لخوا رسما افغانستان ته خپل سفیر لیږل د اسلامي امارت په 2 کلن مزل کې یو ډیپلوماټیکه بریا وه.